ته خو د پپیته باندې کې کنه دا طرف والے او دا بل طرف والے کله چې ته پیټینګ دی په دې ځای کې زه پنکه لګوم دا پنکه به جوړو ما څنګه خیر د موږ سره بیا جوړ کړي تیار پراته یا موږ ځنه د انټرنیټ نه ډاونلوډ کړي کنه خدای جوړ کړي څنګه خو خدای چې سړی جوړ کی کنه یار جوړ کولې خدي زه خو په انټرنیټ کې هر صحیح نو سرکل براواله ما او ریډیس پولواله ما 4.5 इंच सोना 4.5 ना इंच दी डायमीटर अंकित हो सर बरा गोरा ठीक है ना 44 इंची पंखई नहीं 54 इंची पंखई और 36 इंची पंखई ज्यादातर कम यूज की 44 पता 44 दे सेंटर नहीं हिसाबी और सोने जी यूज की था मुझे ऐसा कर रहे हैं ला 44 लगुटे घटी की वड़ाई को 36 पे ना دا عامه پنکه به وته وایي بهر حال به 36 इंच पे صحیح دی 36 یعنی 3 فوټه دا ټیک دی صحیح شو یو لاین بر دی سنټر نه دی درا راکمه ټیک ته کنه نه دې ته خو ساجد نشته او صرف په ما دغه معلومه ټیک ته کنه نا پارا مروله سټینګ وګوره 2 فوټه انچ دا تیار په کوم ځای کې په ډوډۍ مکه هغه طرف ته مزه کنه نو تیار ته مزه کنه لکه دې څنګه چې تیار مونږ ته نه شو لګول پرب می د قسم دې چې پانکی دې را سره حاجت و دې نشته لا چې ته پوښ وینو تیار بولې چې پوښ وینو تیار پانکی کې به موډیفیکیشن وکي خپل سکیل د به برابر دي مجھے د پوه نه می چل پکې نه اوس پتا پنکا ډاونلوډ کړی چې دې څنګه طرف نه بده خو نه خس کی ناګه سره وسه کوي به چې ادا مړای وینه لکه دې غړې کنه بس ایمان مازغه نه خراله ابم سیټ کو بیا چې وړای څنګه به غټو چې کاپیر غټه پنکا را ډاونلوډ شابه څنګه وړاګه صحیح ده خو بیسیک پکار دي مونږ وایو سلور انچي د مو سره را ویخي 15 انچي او دا بر سره سلور انچي نو موږ د دې نه اپ سیټ کمانډ او انټر او انټر دې زمونه تاسو کوي وای سونه اخوازمه زه ته مې یار دي چې چل وکا چې 2 انچي اخوا لاړ شه سونه 2 انچي ندینه اخوا او د دینه دی خوا ایکسټند یو کمانډ دی ای ایکس ډبل انټر ها ته بیا کمانډونه څنګه پیژنې چې تر قصه پیسه خیال نه ده ته دا ځګه څه کې وس بند ویږي دا غن مته لرکی دې ته اوس مونږ غنو اوس پتی 2.5 इंच अपसेट वाला ओ में एंटर को 2.5 इंच में एंटर को देखो और देखो ठीक शो ना नोस पर दा एक्सटेंड कमा ई एक्स डबल एंटर दलते गिरा देखो खुदा और कोड शांति खराब 2 इंच दे सरे 2 इंच दे नो अपसेट 1 इंच ददिना अफा वाला ददिना वापस देखो वाले ठीक शो ना EX डबल ادا بر دینه چې دکی په دې ځای کې اصلا له ولین راکا ادا دینه 2 انچي راو باسه د دې په ای باندې انټر کو یا په ډیلیټ کو ای انټر آسان دی ای سپیس ٹھیک شو کنه سنټرل لاین دا معاملہ ختم شي نو دې په دوسه کومګه ډیلیټ کو ای ایکس په کو دې دغه تا او دې د دې دوانو لاینو او د دې کار ختم شوی دی نو دا خو زه ډیلیټ کوم نه دا به زه ټریم کوم سکوم با یا دا دې اړو مالر کو ځه ټیک ده کنه دا دوان لاین نو به ټریم کوم چې دغه پاتې شي دي کله د زه ریس کوم خو ټول زی ټي آر ډبل انټر بیا ودلی دو اوس وګوره دا راوړل دی دا ارتو موډ به بند کړه دلته دا راوړل دلته ټیک شو کټیک نشو دی ګوز دا ګولای نشان دي خل دی وتا دی کنه دی ګولای نه ټایپ دی به نو زما چیرې دا سا ارک شان دی به دې دې جوړ کړی دی په دې ځای کې څه جوړ کړی دی ارکو ګول شه دی بیا دا غینه بعد سا ارک شان دی د دې لپاره فیلټ کمانډ دی اف انټر څه شي اف انټر دلته تاسو کوي انډو پولی لاین ریډیوس ټریم ملټیپل زوته ما ریډیوس څه شي
سونه ریډیس زه مې یاره د دې ځګینه د دې ځای پورې ټیک شو اوس ما د کمانډ نه دا به کلیک کوم او دا مې یو بل سره سو فیلټ کړې دا بدل دوم وګم کنه ټیک شو ګټیک نشو ارک یو کمانډ دی ا او ا کمانډ دی ا مې انټر کو یو کلیک مې دلته وګ یو مې دلته او دې مې لګوټی سکو دسې مې لګا را بهر کو سمې کو نه دا مې ټریم کو دا مې دې ټریم کو ټیک شو کنه زما ما سره سره دا پنکه سره پاره یې ریډی ده دلته به زه راشم دا به سلیکټ څه به یې کومه چې سلیکټ مې کو که نه د دې نه به زه ګروپ جوړ کړم که نه ګروپ ته جوړول ښه دي صرف په ورته ولیکم GRO ګروپ راغی که نه انټر دا مې د دې وجې نه وکړو چې په یو کلیک دی اوس سلیکټ کېږي صحیح ده اوس د دې لپاره یو بل کمانډ د هغې د څه وایي ایرې څه وایي AR مدرېدو څه شی ایرے کمانډ دی اوس دا ایرے کمانډ په کوم ځای کې دی دا شری کړی دی دا ریکټینګولر ایرے دی په دې کې یو پات ایرے دی په دې کې یو څه دی پولر ایرے دی نو پولر ایرے باندې ما کلیک وکړو دې ما ته وایي سلیکټ ابجیکټ ما سلیکټ کو خو دې ته پته نشته ما ته انټر اوس ورته پته ولګي دا پوه شوې که نه وایي سپیسیفای سینټر پوینټ آف ایرے زما دای سنټر پوینټ دی څه دی سنټر پوینټ دی اوس دلته کې دا د دې خپل موډیفیکیشن مینو کولا شو کنه آیټم به کې څونه لیکل 6 نو دا څو دي 3 دی انټر ټیک شو که ټیک نشو اوس پر دې نه مونږه اپسیټ وال یو انچا ټیک شو که نه دا به دې لرګو دغه دې پکې نو د بره نه ښکاري نو په دې کې به هغه ډنډه سرې ښکاري د منځ ده اوس په د سترګو په نظر په حساب باندې دا داسې غونډ ولې مونږ ته نه ښکاري د بره نه غونډ ولې نه ښکاري ټیک ده زه به اپسیټ کمنډ نه والم د دې نه به لږ غټ اپسیټ والم یو بیا به انټر کما د دې نه به لږ نور غټ کم صحیح شو که نه یا داسې چل کومه چې دا هغه سایډه پې اپسیټ رالمه ورکوټ یې غټ نو اپسیټ 0.5 نیمه انچه دې واله بیا ته 1 انچه واله بیا ته 1 نیمه انچه واله ٹھیک شو دې لږ د بره نه ګوري که نه څه ګولایي پېش کوي خو زما ستا نظر چې دی هغه کار څنګه دی بس خو دې دا ګولایي دي چې دغه نه پېش کوي دا زموږ سره څه شو زه بس راشم دا به ګروپ کوم ګروپ مې کو که نه پنکه شوه که نه شوه ښه جي اوس په مونږ راشو که نه دا فین دې ته لیکلی شوی نو دا فین دی اوس په دا کنورټ کومه لایټ ته څه ده لایټ مو ته ما لیکلی نو سیلینګ لایټ مو ته لیکلی دا یو ریکټینګل به راوالم ریکټینګل مې راوستو پکار ده چې زه په کمره کې 2 فوټه یا د 2 نه کم اپسیټ 2 فوټ 2 فوټه پورې دی چې زه د دې په حساب څه ولګوم بلپونه ولګوم په دې کمرې په چت باندې په دې څلور واړو ګوټونو یا دلته په یو سیټ 3 ولګوم یا څلور بلپونه پکې ولګوم په سیلینګ کې خیال دی نو څلور پورې دي د سیلینګ دپاره زموږ سره څه سیمبل دی دلته کې رالم که نه زمونږ دا بلبونه څلور انچي یا 15 انچي ٹھیک شو نو 2.5 په والم
دا خپل سکیل دی ښه خپل سکیل دی دا داسې سسټینډر نه دی خو مونږ وایو چې مونږ ته هم دا شیز په سکیل خو ښکاري که نه خیال دی نه چې دلته کې اوس دا بله پوله کوم او دا بازار نه بیا یاره څلور انچې بله به راوړي هغه به چې دا د انجینر صاحب ته پوله وروچه ده ټیک شو که نه صحیح شو دلته کې پکې مونږ دا سیلینګ لایټ ولګو هیچ یو کمانډ دی ایچ انټر دومره کمانډونه مې رابار کړو چې هیچ سالډ ولا راغله دلته کلیک کا او دلته کلیک صحیح شو دا د دې لایټ یو ډیزاین شو دا اوس ګروپ کا څنګه ٹھیک شو کاپی د دې ځای نه راواله نو ته مال وټه وټه کته بل غولې چاته کنه دلته کې کاپی دلته کې کاپی او دلته کې کاپی نو اوس دې څه نو موږ سیب ته دی ناب ته پاره لګولې او خیال دی ټیک شو که ټیک نه شو تاسو به کې براکټ لایټ ولګي ها دا دیوال مینز دی سره دی کنه دی د مینز سنټر نشاندهی کیږي مونږ وایو د دې په حساب باندې لګ را بهر که چې مونږ ته پته او یو سرکل لدی نه ډراکا سلورینچ ټیک شو که ټیک نه شو دا اوس هلته کې مړل غواړي پنکه زموږ سره سینټر دی نو په دې دا ما کلیک کو دا خو ګروپ کا په کار به راځي که نه مخې دا دا یې څه لیکلی دی میرر ایم آی کمانډ دی میرر چې ما ورکړو دی څه وایي فرست پوینټ آف میرر زما یاره دا پنکه دی وایي سیکنډ پوینټ نو چې داسې یې کړم هلته کې ځي که نه او چې داسې یې کړم چېرته به ځي د بل طرف ته لاړو چې په بره یې کړم دې طرف ته راځي نو ما له کوم طرف پکار دی چې بره لاړ شي دا یې وې انټر مې کو دا کلیک مې کو اوس په انټر لاړو که لا نه په دې ځای کې به ته یو پینل بکسه په پښتو کې به ته ووایې پینل بکسه به ورته ورغلم دلته به ته دغه لګېدلی ښه ما دا ماوس ولې یاره نن څه ډېر زیات ګډوډ په دې ځای کې ورته څه لګېدلی دی ټیک شوه که نه د دې نه به اوس څه چل کېږي تارونه به راخورېږي صحیح شوه که نه د دې نه به تارونه راخورېږي نو د هغې دپاره به زه څه وکړم د دې الکټریکل او ټوکیړ هغه وایر د نظم ګورئ ښه هغه جدا قیسه ده دلته به زه راشم وایر به ورته ولیکم یا سلیش پایپینګ نو څه شي پایپینګ هغې دپاره به زه یو کلر روانم وایي دا چل پکې مه کوه که نه دا پکې څوک نه کوي ما په اډوکیټ کې وایي پلس ماینس پکې لګوه خو دا پکې مه دا کلر ما راواغستم خو دا لیر سلیکټ نه دی نو دلته به راشم او اخرنی دی وایر یا پایپینګ همیشه چې زه وایر رالم که نه دی به ارک یي ښه وایر چې کله خورېدو یا پایپ دی به ارک نومایي نیغ نیغ به نه وي ګورئ ښه که نیغ نیغ وو نو هغې نه به بیا دیوالونه او دا مطلب راځي پوهېږې په خبره لکه ګورې ما یو ارک راواغست څه مې راواغستو ارک نو زه به یم چې یاره اے آر سی ارک مې راواغستو اے مې انټر کو یو کلیک مې دلته وکړو دا ارتو موډ به بیم بند کو دا ډاینامیک به بیم بند کو چې موږ دا دلته مې کلیک کو زه به داسې راځم ودې کتو ښه دا به بیا لرکو ښه اوس د دې نه دې ته مین بکسه هم وایي که دې فکري چې ته خیال دی دا پین بکسه چې ده پین بکسه ورته مین بورډ مین بکسه مین بورډ خو دلته نشته لا بړه
صحیح ده کنه کمره کې راغلی واو ټیک شو اوس به ته ارک راوالی صبر راوالی ارک پر راوالی دا باقی بردی د سنټر نه زی باقی بس چل کیږي ډایرکټ په د بورډ نه راځي اوس ښه ستا په ذهن کې څنګه ډیزاین راځي اوس پته یې چې یاره دا ارک خو ما داسې وکړو که نه د دې بل طرف ته هم داسې په کار دی که نه خیال دی نه نو دی به دې بل طرف ته څنګه کېږي نو میرر کمانډ به یوز کړي ښه څه به یوز کړي میرر دا میرر کمانډ دی دا به ایم آی کې څه به یې کې نو دای سینټر دی ښه نه دلته کې ارتو موډ ولګوه داسې ټیک دی که نه دې بل طرف ته هم ټیک دی او دې طرف ته هم ټیک دی ځکه چې دې ته هم خو ځای مو دی که دغه طرف مکمل کړم چې په جمع میرر کړم دې انټر مې کړئ صحیح شوه یو ارک مې راواغستو او دې بله بله مې راوړه ها ټیک شو اوس په څه کومه دا درې واړه به ونه سمه درې واړه مې سلیکټ کړو درې واړه مې څه کړو سلیکټ کړو ایم آی میرر کمانډ دی نو میرر خو زموږ سره پنکه ده ځکه چې دا سینټر دی اوس ته وګوره څه چلو شو کمپلیټ شو که نه شو صرف دی پکې دوه وایر جوړ کړو ادي بیا څه کړو میرر دی کړو چې ستا دا نقشه ډېره جاخه کېږي هم نه که نه خیال دی نه جاخې خو به ترې نه جوړه اوس په ټریم کمانډ نه والي او صحیح شو دلته ګورئ خیال دی که نه دی نو ښه خبره څه ده د ټریم دا کار پکې اول پکار دا درې واړه پیپونه ما د دې نه مخکې زه وکړم ټریم کار ته وکړم که نه وروسته بیا موږ دلته کې مسله نه وي ښه ټیک شو که نه دا به تیم درکړم ټي آر یو انټر مې کو د دې نه مې دا لرګي دا دې لرګي ټریم د دې ځای نه سي لرګه که نه خیال دی بیا دې دا باقي څه که ایریز کوې ټیک ده نور جاخې پکې نشته بس دا سلیکشن وکړی دی ایم آی کا میرر دلته اوس په باندې ټریم والا کار رانه څه دې ولیدو دا خو لا موږ په دې باتروم کې فټینګ نه دی کړی خو نه څومره کمانډونه یوز شو ډېر په احتیاط سره دا کلاس کتل دی ښه